السلام علیکم ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ او جوړ بیاست. ګران دوستانو، دا د یو ځل بیا ستاسو سره په یو نوي ویډیو کې راغلی یم. هیله لرم چې ویډیو تر پایه راسره وګورئ او خوښه مو شي. ملګرو نننۍ ویډیو مې دې باره کې دا چې څنګه کولی شو د فیسبوک کې د ملګرو لیست پټ کړو. یعنې موږ چې کله د فیسبوک کې د ملګرو لیست پټ کړو نو هېڅوک به نشي کولی چې زموږ ملګري معلوم کړي چې زموږ ملګري څو ملګري دي. نو ملګرو ویډیو شروع کوو. که ویډیو د مخه مو زما چینل نه سبسکرایب کړی نو زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د بیل آیکن هم ووهئ چې زموږ هره نوې ویډیو بیا تاسو پورې زر ورسیږي. او که ویډیو مو خوښه شوې نو ویډیو هم در سره ضرور لایک کړئ. ملګرو تاسو به لومړی ځل راځم دلته تاسو ته درښیم چې زما د ملګرو لیست هغه دی خلاص دی. هر څوک کولی شي چې زما د ملګرو لیست وګورئ. نو تاسو دلته لیدلی شئ چې زما 3000 ملګري دي. نو زه څنګه کولی شم چې دغه بېرته پټ کړم. نو دلته راځم خپلې دویمه آی ډي ته. چې کله دلته راغلم ملګرو تاسو ته دلته ښکاري په دغه کونج کې 3 ټکو باندې تاسو کلیک وکړئ او دلته تاسو لاندې راشئ په سیټینګ اینډ پرایویشن باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو سر کې ښکاري سیټینګز دې به کلیک وکړئ. دم چې کله کلیک وکړئ ملګرو تاسو به لاندې راشئ او تاسو به دغه ښکاري د کولپ پرایویسي سیټینګز دې به کلیک وکړئ. دې چې کله کلیک وکړئ ملګرو تاسو دلته لاندې راشئ تاسو به دغه ښکاري هو کین سی یور فرینډز لیست وایي څوک کولی شي چې ستاسو د ملګرو لیست وګورئ. نو دلته ما ورته پبلیک انتخاب کړی ده. نو تاسو دلته ملګري هم ورته انتخاب کولی شئ او خپل د خوښ ملګري هم ورته انتخاب کولی شئ. او دلته تاسو په سی مور باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو لاندې لیدلی شئ چې تاسو به په آنلاین باندې کلیک وکړئ. دا به تاسو آنلاین کړئ. کله چې آنلاین کړو نو دلته څخه تاسو بیک شئ. نو اوس راځم بېرته زه دویمې آی ډي ته. دلته چې کله راغلم زه اوس تاسو ته درښیم چې زما د ملګرو لیست به پټ وي او که ښکاري به. نو ملګرو تاسو دلته لیدلی شئ چې زما د ملګرو لیست پټ سو او هغه کوم ملګري چې دي د ما په بل آی ډي کې راسره دي هغه دغه آی ډي کې هم راسره دي. ځکه چې ما په دغه آی ډي کې ملګري دي یو نوی ملګري د هغه آی ډي نو هغه درته ښکاروي نور نه درته ښکاروي. ملګرو دا به د فیسبوک د ملګرو لیست پټولو طریقه. هیله لرم چې ویډیو مو خوښ شوي. که ویډیو مو خوښ شوي نو ویډیو ضرور درسره لایک کړئ او له خلکو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم فایده ځینې واخلي. تر بل ویډیو پورې د الله په امان.